پاکستانی ریاست دوه ملالې پیغلې وړانګه لوڼۍ او ثنا اعجاز نیولې دي. دا چې چیرته یې نیولې دي ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. څو شېبې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالې غړي ثنا اعجاز وړانګه لوڼۍ او عارف صدیق لوړلایي جلسې ته په لاره کې د پاکستاني ځواکونو له لوري نیول شوي دي. دوی لوړلایي ته د ارمان لوڼي د تلین په مناسبت جوړې شوې جلسې ته پر لاره روانو، خو څو شېبې وړاندې د پاکستاني ځواکونو له لوري نیول شوي دي. د وړانګې لوڼۍ او ثنا اعجاز نیول د پی ټي ایم مخکښ مشر محسن داوړ هم تایید کړي دي او ویلي دي چې دوی د ریاست په غوښتنه د پوځیان له لوري نیول شوي دي. ویل کېږي د ثنا اعجاز او وړانګې لوڼۍ سره عارف صدیق او دوه نورې مبارزې نجونې هم نیول شوي دي چې لایي په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. ثنا اعجاز هغه مهال ونیول شوه کله چې نوموړي د دوو نجونو سره یو ځای یو انځور په خپله فیسبوک پاڼه او ټویټر پاڼه باندې خپور کړی دی او ورسره یې ولیکل چې د لوړلایي جلسې په لور وخوځېدل. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که به همدغه ویډیو خوښ شوي نو درسره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.